او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشهر المواسات دا د غمخوارۍ میاشته، دا د غمخوارۍ میاشته. په دې کې به د غریبانانو د یتیمانانو د کونډو رنډو خیال ساتي، په دې کې به غمخواري کوي د خلکو سره. کو چېرته 3 ساله نه دي ځان له پخ کړي دي نو یو پکې د غریبانانو د فارم پوخ که د هغوی کری ورولېږه. په دسترخوان د تصور 15 سالنې پرتې دي، قسمه قسم خوراکونه پراته دي، یو 2 خوراکه ترې راواله ګاونډیانو ته غریبانانو ته یې ورکه. وهو شهر المواسات، دا د غمخوارۍ میاشته. مونږ ته صحابه کرامو مثالونه پرېښي د غمخوارۍ. ایو حدیث مبارک کې راځي که نه، په جنگ یرموک کې هغه صحابي وایي زما د تره زوی چې کله جنگ ختم شو ما ونه لیدو نو زما دا خیال چې زما د تره زوی به یا په زخمیانو کې یا به په شهیدانو کې، چې په ژوندو کې نشته دی که نه، خو یا به شهید شوی یا به چېرته زخمي پروت وي. وایي داسې په کاسه کې مې یا په لوښي کې مې اوبه راواغستې، ما وی لاړ به شم کو شهید شوی خو د خپې لاس په ورله وینځم، په خاورو کې به څښا شوي پاک پی کړمه، د مخ او لاسونه به ورله وینځم د وینو نه. او کو چېرته ژوندی وي نو تږې به وي اوبه به پرې وڅکومه. اوبه مې واغستې، ګرځېدم په زخمیانو کې مې خپل د تره زوی ومونتو، چې ومې مونتو خواله ورلم وی سا پکې شته دی، سا پکې شته لا شهید شوی نه دی. وی ما ورته اوبه دغه کړي نرزي کړي، وی ما ته وی چې تږې مه د اوبه راکړه چې ویڅکم. ما چې ورله اوبه ورکړي په خوا کې یو بل صحابي زخمي پروت و، هغه اواز وکړو ما له خو اوبه راوړه. وی زما دې تره زوی چې داسې وکتل، ما ته وی چې زه اوبه نه څکم دله ورکړه چې ړومبی دی وڅکي نو. وی ما هغه له اوبه وړې، وی چې کله مې هغه له اوبه وړې د هغه په خوا کې یو بل صحابي اواز وکړو زه تږی ما له اوبه راکئ. نو وی هغه راته وی چې دا ده له اوسه، دا اوبه د 3 کس له اوسه. ما چې اوبه هغه له وړې، چې هغه له مې اوبه وړې، وی چې ما له اوبه ورکولې دغې 3 صحابي سا ورکړه. وی زه بیا دغه ړومبي د 2 صحابي ته رالم، چې دله رالم دله مې اوبه ورکولې دم سا ورکړه. وی په منډه د خپل ترلي زوی له مې ځان راورسو، چې ځان مې راورسو چې هغه ته مې اوبه نږدې کولې، هغه هم سا ورکړه. 3 واړه صحابو سا ورکړه، خو د یو بل نه مخکې اوبه ونه څکولې. دې ته څه شی وایي؟ دې ته غمخواري ویلی شي، دې ته د یو بل سره ښېګړه ویلی شي، چې د دنیا نه تږي لاړو خو د یو بل سره غمخواري پرې نه ښودله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشهر المواسات، دا د غمخوارۍ میاشته. په دې کې انسان ته پته ولګي چې یاره دا لوږم زور لري، دا لوږم څه لري؟ زور لري. ځکه چې سړی په ګېډه هر ټایم موړي هغه ته د لوږې پته نه لګي چې دا لوږې څومره سخت شی دی. دا به درته کله پته لګي چې کله په تا په خپله لوږه راشي، نو چې په خپله در باندې لوږه راله نو تا ته پته ولګېده چې دا ګران کار دی، نو بیا به دې سوچ پیدا شي یاره زما په ګاونډ کې خو دا پلانکې پاتې کېږي، ته د خوراک خو صرف د ده دیاړي ده، نو یاره پلانکې ورځ خو دی دیاړی نه دی تړی، 3-4 ورځې وشي دی خو دیاړی له نه دی وتی، آیا د ده په کور کې به خرچه یو که نه؟ دا احساس پر سره پیدا شي که نه. ډېر کره ته زموږ په ګاونډ کې وږې خلک پاتې کېږي، تږې خلک پاتې کېږي، پیال به خلک پاتې کېږي، خو هغه د خپل غیرت د وجې نه، د خپل حیا د وجې نه غږ نشي کولی. ما ته د هغې پته نه لګي، خو ما ته الله سر سترګې راکړي دي که نه، سوچ به کوو که نه، فکر به کوو که نه، یاره د دې پلانکي سړي آمدني څه ده؟ ته د خو آمدني نشته دی، نو د ده په کور کې به څه پخېږي؟ فکر خو پکار دی که نه. دی خو به د حیا نه غږ نشي کولی، د غیرت نه به غږ نشي کولی، خو د ده خو څه آمدني نشته دی، نو د ده بچي به خوري څو؟ دا فکر ما تعالی پکار دی. هر سړی خوله نشي وازولی چې ماله راکه. وشهر المواسات، دا د غمخوارۍ میاشته. په دې کې د یو بل سره غمخواري وکړئ، په دې کې د یتیمانانو، د غریبانانو، د کونډو ډېر سخت خیال وساتئ. څه چې په خپلو دا قص وکړه چې په روژه ماتې کې زما بچي څه خوري، زما په دې ګاونډ کې چې کوم غریب پاتې کېږي د بچو له به یم ځلیږم. دا قص وکړه، دا غزم وکړه چې په اختر کې زما بچي کمې جامې اغوندي، اکه شان جامې به پکې زه یو یتیم 2 معلومه پلار یې نشته دی، هغه له به دا جامې څوک الي، هغه له به دا پیزار څوک الي. دا فکر پیدا کول خو پکار دی که نه دي؟ د ټولو نه ښکلی اختر، د ټولو نه ښکلې روژه خو هغه ده چې ته په یتیمانانو باندې وکړې.
د ټولو نه بهترینه روژه هغه ده چې ستا د بچو په شانتې یو یتیم جامې اغوستي، یو غریب جامې اغوستي، او تا ته پته چې دا کپړې ورله ما کړي، او د اختر په ورځ ورته ګورې او ستا اغوستې شوي کپړې د هغه په بدن وي، ستا اغوستلی شوی پیزار د هغه په خپو وي، دې زړه ته به سکون راځي که نه به راځي؟ دې زړه ته به خوشحالي راځي که نه راځي؟ دې زړه ته به ډېر سکون میلاو شي، ډېره خوشحالي میلاو شي چې ستا د بچي په شانتې یو یتیم کپړې اچولي، ستا د بچي په شان پیزار یو یتیم پیزار په خپو کړی وي، او ته ورته ګورې چې نن مې د اختر سنبال کو، نن مې د روژه ماتی سنبال کو، ستا زړه به مطمئني، ته به خوشحاله تا ته به یو سکون راځي. و شهر المواسات دا د غمخوارۍ میاشت ده ورونو، مهنګایي ده ډېره زیاته، ډېره ګراني ده، ډېره ګراني ده، ژوند ګران شوی دی، خاص کر په خپلو مخلوق کې په ګیر چاپیره چم ګاونډ کې نظر چلوئ. ښه ډېر خلک به غریبانان وي خو د حیا نه به ګورې غږ نشي کولی، د خپل یندې د هغوی کره کله ناکله څه شی لیږه، کله سبزي اخله، کله پیزار اخله، کله کپړه اخله، کله ناکله لږ نغدې لیږه، په دې باندې زما ستا هېڅ نه، او د هغه به پې انغرې ګرم وي، د هغه به پې چوله بله وي. و شهر المواسات دا د غمخوارۍ میاشت، دا د غمخوارۍ میاشت نبی علیه السلام فرمایي وی و شهر یزاد فی رزق المؤمن، دا داسې میاشت ده چې په دې کې د مؤمن رزق سیوا کېږي، په دې کې مؤمن رزق سیوا کېږي. دا خو د مشاهدې خبره ده چې عام طور پر په کور کې 2 سالنې ډېره په مشکله پخېږي، او چې کله د رمضان المبارک میاشت شي که نه نو په دسترخوان باندې بیا د لوښو ځای نه، دا د دې میاشت خپل یو برکت دی چې دا د ځان سره راوړي. نو په دې کې الله تبارک وتعالی د مؤمن رزق سیوا کوي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی من فطر فیه صائما کان مغفرة لذنوبه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل په دې میاشت کې چې چا یو روژهدار ته روژه ماتی ورکو که نه نو کان مغفرة لذنوبه، دا روژه ماتی د دې انسان د ګناهونو دپاره کفاره شوه. یو روژهدار ته د روژه ماتی ورکو، دا یو روژه ماتی ستا د ګناهونو څه شوله؟ کفاره شو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وعتق رقبته من النار، الله به د یو روژه ماتی باندې د سټ د اور د جهنم نه خلاص کړي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو روژهدار ته د روژه ماتی ورکو، الله تبارک وتعالی دومره ثواب تا ته درکو څومره چې هغه ته په روژه میلاویږي. یو خبره درته کوم، په دې روژه ماتی کې یو بل کره خوراکونه هسې لیږئ، په دې روژه ماتی کې یو بل کره څه لیږئ؟ ما تا کره رالیږلی، تا ما کره رالیږلی، دا یو بل کره لیږئ رالیږئ. د دې فایده دا ده خو چې یو په زړونو کې محبت سیوا کېږي، مینه محبت سیوا کېږي. یو ده. دویم دا دی چې ما ستا په روژه ماته باندې روژه ماته کړه، او تا زما په روژه ماتي باندې روژه ماته کړه، نو ستا په روژه کې زما ثواب وشو، زما په روژه کې ستا ثواب وشو، هغه خپلې روژې ثواب په خپل ځای. یو بل ته روژه ماتې لیږئ، او چې څوک درته روژه ماتی راولېږي په هغې روژه ماته وه، دې دپاره چې ما کومه روژه نیولې وه چې په دې کې د هغې سم وشي. ستا ثواب نه کمیږي، ستا ثواب نه کمیږي، تا ته پوره بدلا. خو چې تا د چا په روژه ماتي باندې روژه ماته کړه که نه نو چې ستا په روژه څومره ثواب دی دومره الله هغه ته هم ورکړو. نو یو بل ته لیږئ په دې نیت باندې چې یو په زړونو کې محبت سیوا شي. دویم په دې نیت باندې یو سړي ته روژه ماتی ورکوه، و یاره ما روژه خو کمزوري ده، یا به رانه پکې څه کوتاهي شوي، کیدای شي د روژه صحیح نیولي، نو د ده په روژه کې خو به زما یې څه وشي. په دې نیت باندې یو بل ته څه ورکوئ؟ روژه ماتی ورکوئ. قالو یا رسول الله، صحابه تپوسو کو د الله پاک پیغمبره زمون خو دومره طاقت نشته د چې یو روژهدار ته روژه ماتی ورکو. اخو د غریبۍ وخو، اخو د غریبۍ وخو د الله پاک پیغمبره دومره طاقت نه لرو، دومره وس نه لرو چې په یو روژه ماتی باندې، په یو روژهدار باندې ډوډۍ وخورو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای زما صحابو، ما دا خبره نه کړې چې تاسو په ماړه ګېډه ډوډۍ وخوروئ. زما د خبرې دا مطلب نه دی چې تاسو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوروئ. ما چې دا کم ثواب ذکر کو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا الله په یوه کجوره هم ورکوي. دا په څه ورکوي؟ په یوه کجوره. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي او مزقة لبن، الله تبارک وتعالی په یو ګوټ پیو باندې هم ورکوي.
چاته دی یو کجوره ورکړ زیات طاقت ته نه رسیدو یو ګډ پي دی ورکړو الله تبارک وتعالى په دې باندې ستا سټ د اور د جهنم نه خلاص دومره طاقت خو زمونږ دار چا نشته دی مونږ دار چا شته